سلامونه وخت مو په خیر. شبنم وزیریم د زیرو نیوز څلرویشت رسنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې شلمه او د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر 12مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. موږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې افغانستان په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې بنګلادیش ته ستره ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې د هیواد کرکټ ملي لوبډلې وروتوپ اچوونکي راشد خان د بنګلادیش پر وړاندې دویمه یو ورځنۍ لوبه کې 15 ویکټې اخیستې. په دې لوبه کې افغانستان له 191 منډو هدف نه دفاع وکړه. د بلخ ولایت په شورتپی ولسوالۍ کې د اویا کوروشکارانو ترمنځ د کوروش سیمه ییزې سیالۍ ترسره شوې. د دغو سیالیو په پایله کې د 10 جوړو لوبې مساوي او 25 کوروشکارانو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د قلعه زال لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې قلعه زال لوبډلې د 11/14 نمرو په توپیر خپل سیالې خان زاخیل لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د 15 لوبډلو ترمنځ د ټیپ بال کرکټ سیالۍ د خیر منځو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې خیر منځو لوبډلې د 14 منډو په توپیر خپل سیالې زاول خیلو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولي یې وګټله. د سپورټ له ډګره وروستی خبر هم دا چې د بدن ښکلا افغان ورزشکار علي بلال د بدن ښکلا په ماسټر اولمپیا سیالیو کې د دویم ځل لپاره د دویم مقام ګټونکی شو. علي بلال پر دغو لاسته راوړنو سربیره د بدن ښکلا 2024 آرنولډ کلاسیک سیالیو کې اتلولي ګټلې وه. دغه سیالۍ سږکال د روانې میلادي میاشتې پر 9مه د امریکا متحده ایالاتو په کوربتوب په لاس ویګاس ښار کې پیل شوې وې او نن پای ته ورسېدې. سپورټي خبرونه هم دومره وو. د کورنیو او بهرنیو خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغانۍ، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 خپرونې د الله په امان.